بیا به زه خپل په عقل باندې د دلایلو ته په کتو باندې د قرآن او د سنت د نورو احکامو څخه د دغه مسئلې لپاره حکم پیدا کوم. اطیعوا الله اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. همدا ترتیب معاذ ابن جبل بیان کی. د الله په کتاب فیصله کوم، کنو په سنت فیصله کوم، کنو په بیا اجتهاد کوم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نور توایی چې کتاب و سنت موجود دی، بس اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اجتهاد ته ضرورت نشته. نبی علیہ السلام دومره خوشحاله کیږي، دعا کوي، د الله جل شانه په حضور کې حمد وایي، الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به الله ورسوله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الله جل شانه لري حمد وي چې د رسول الله ورسول وقاصد ته، دا خو د رسول الله قاصد دی و یمن ته، وهغه ته د هغه څه توفیق ورکړي، فکما خبره باندې چې الله جل شانه او رسول الله خوشاله کیږي.